ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسمشر غني کوو. افغان ولسمشر د برېښنا شرکت ته لارښوونه کړې چې خصوصي سکتور سره دې په ګډه کار وکړي تر څو په ژمي کې د کابل ښاریانو او صنعتي پارکونو برېښنا تنظیم او د کموالي ستونزې په بشپړ ډول حل شي. متحده عربي اماراتو د افغانستان، ایران، सोमालिया, सूरिये, الجزائر, کینیا, عراق, لبنان, پاکستان او تونس اتباعو ته د ویزې ورکول بند کړي. تورخم د کورنیو چارو وزارت وایي د کشف او د جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست منصوبینو د ننګرهار ولایت په تورخم ښارګوټي کې څو کشفي عملیات ترسره کړي او شل تنې د رشوت اخیستنې او کمیشن کارۍ په تړاو نیولي. صدیقي د ولسمشر ویان صدیقي ویلي چې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو بندښت لا هم پر خپل ځای دی او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. صدیقي ویلي طالبان ترهګره ډله ده، داخلي او نړیوال مشروعیت نه لري. امرالله صالح وایي نن سهار 6:30 بجو غونډه کې هغه ترافیک ستایلي چې 13 ورځې د مرګ په قیمت په یو وسلوال کس قانون تطبیق کړ. عبدالله د مصالحې شورا مشر عبدالله له پخواني ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشر استاد سیاف سره لیدلي. محسن داوړ د پاکستان د ملي اسمبلې غړي محسن داوړ ویلي نور به د پاکستان د ډیموکراسي غورځنګ په ولسي غونډو کې ګډون نه کوي ځکه چې د په خبره په دې غورځنګ کې ځینې ګوندونه د له ګډون خوښ نه دي. فضل محمود فضلي د افغانستان د سولې او انکشاف ملي چوکاټ سند د نړیوالو همکارانو لخوا تایید شو. فضل محمود فضلي د جمهوریت ریاست د چارو ادارې عمومي رئیس ویلي چې د افغانستان د سولې او انکشاف ملي چوکاټ سند خپل افغان ولسمشر لیکلی. ملي دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي کوم کسان چې 2 ورځې وړاندې په بامیان ولایت کې د چاودنو له امله ټپیان شوي وو په 3 هلیکوپټرو کې مرکز کابل ته انتقال کړي. او وروستی خبر دا دی چې د فوټبال د ډګر کمسار ستوری ماراډونا د زړه د حملې له کبله ومړ. ماراډونا په 1980 کال کې په یوازې سر ارجنټاین ته نړیواله اتلولي وګټله. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.